ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي کله څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د سپیڅلي خدای پر سپیڅلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو نن یکشنبه د 1415 هجري شمسي کال د زمري د میاشتې 11 او د 2026 کال د اگست د میاشتې 2 او د 1443 کال د ظفر المسافر د میاشتې ل 13 نیټې سره برابر ده. ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو تاسو تر دې مهاله د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابیلو خبرونو لیدونکو وي. اوس هم تاسو پام راړم د لغمان ملي ټلویزیون بیلابیلو خبرونو ته په پیل کې هم د مهم خبرونو سرټکی. بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان کې سیلاب ځپلو کورنۍ ته د نقدو پیسو او د غیر خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. د لغمان ولایت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست تر چتر لاندې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM او PUMI موسسې په همکارۍ 33 سیلاب ځپلو کورنیو ته مرستې وویشل شوې. د یاد ریاست د خبرپاڼې له مخې له دغو کورنیو څخه یو دیش یې د الینګار ولسوالۍ د نورلام صاحبداري د پریاني کلي او دوه نور یې د قرغیو ولسوالۍ اوسیدونکي وي چې د تیرې اونۍ د سختو سیلابونو له امله د استوګنې کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي وو. په خبرپاڼه کې راغلي د دغو مرستو په لړ کې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM له لوري هرې کورنۍ ته 8500 افغانۍ نقدي مرسته او د PUMI موسسې له خوا ورته د حفظ صحي هیجن کټونه ویشل شوي. په خبرپاڼه کې زیاته شوي د مرستو ترلاسه کوونکو او د سیمې اوسیدونکو د لغمان له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست د مهاجرت نړیوال سازمان IOM او د PUMI موسسې له مسولینو څخه مننه کړې او ویلي دي چې له دوی سره به په وخت تر سره شوي مرستې بعد هغوی د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو کې مهم رول ولوبوي. د مهترلام پولي کلینیک له روغتیايي خدمتونو څخه څارنه ترسره شوه. د لغمان اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح د لارښوونو پر اساس د دې ولایت د غیر اماراتي مؤسساتو د نظارت کارشناس چې د ولسوالیو سکتوري عمومي مدیر یې ملتیا کوله د مهترلام پولي کلینیک د روغتیايي خدماتو له بهیر څخه څارنه ترسره کړې. د اقتصاد ریاست د خبرپاڼې له مخې د نظارت په نتیجه کې د مختلفو برخو فعالیتونو څخه لیدنه شوي. روان فعالیتونه له پلان شوي فعالیتونو سره مقایسه شوي چې یو شمېر برخو کې ستونزې معلومې شوي او د چارو د بهبود په موخه د تطبیق کوونکي موسسې مسؤلینو ته ښودل شوي. په ورته وخت کې د پروژې مسؤلینو لخوا ډاډ ورکړل شوی چې ټولې چارې به په منظم ډول مخ ته وړي. په خبرپاڼه کې ویل شوي په یاد کلینیک کې د مور او ماشوم روغتیايي خدمات، د تغذیې خدمات، رواني مشورې، نارینه او زنانه OPD، فارمیسي، لابراتوار او واکسین په برخو کې مختلف روغتیايي فعالیتونه ترسره کولو ترڅنګ امبولانس سہولت هم موجوده دی چې د مرکز مهترلام شاوخوا سیمو اوسیدونکي روغتیايي ستونزې ورسره تر ډیره حده حل شوي دي. دولت شاه کې د دوه قومونو ترمنځ اوږدمهاله دښمني په سوله او دوستي بدله شوه. د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ په مرکزي جامع جومات کې د چنډال سیمې د دوه قومونو ترمنځ د یو جنایي جرم له امله رامنځته شوې دښمني د دولت شاه ولسوال عبدالصبور احمد د سیمې د مشرانو، مخورو، سپینګیرو او د اصلاحي کمیسیون د پرلپسې هڅو او منځګړیتوب په پایله کې په سوله او دوستي بدله شوې. د ولایت مقام د خبرپاڼې له مخې د روغې جوړې په دې غونډه کې د دواړو لورو د سولې، ورورولۍ او متقابل درناوي ژمنه وکړه. همدارنګه د شخړې له دواړو اړخونو څخه د الله تعالی په نوم قسم واخیستل شو ترڅو په راتلونکي کې د دوی ترمنځ هیڅ ډول لانجه، بدبیني او اختلاف رامنځته نشي او خپل ژوند د ورورولۍ، یووالي او متقابل تفاهم په فضا کې پرمخ یوسي. په خبرپاڼه کې راغلي د غونډې ګډونوالو د یاد سولې هرکلی کړی او دا یې د ټولنې د یووالي، ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم او ارزښتناک ګام بللی دی. ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو دا و زموږ د نن شپې خبري ټولګه. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.